داسې کار پخوا په زمانه کې چې کوم دی نو یو باچا و او د هغه یو وزیر و. نو هر سړی تعلق جوړي، څوک یو ځای جوړي څوک بل ځای جوړي. هغه پکې یو زمیندار سره تعلق جوړ کړو. نو چې دروازې نه بیا عدالت کې وخت تېر کړم مازدیګر به شه نو هغه زمیندار له به راغی ماسپښین هغه سره به ناست و، ګپ شپ یې ورسره لګو. بھائی بس د هغې به دا ټایم و بس چې ماسپښین به راغی نه بیا تر ماښام هغه زمیندار سره ناست و. ډېره لکه انتهایي خوږه او دوستانه یو بل ته دوستان یې ویلو. یو ورځ به وزیر راغی تپوس یې وکړو یاره او هغه ته به زمیندار وي او ده ته به وزیر وي. یو ورځ تپوس وکړو چې یاره زمیندار څه شنو هلته ورته چا وویل چې هغه هلته تللی پټي کې کار کوي، نن څه کار دی هغې له تللی دی وي ښه څه ګوډ موډ دی وي ښه. نو زه وی ځم هغه سره به شبه وکړم او زما سم چوټي ده نو هغه سره به ګوډ وکړم. بھائی دی چې لړو ګوډ یې کوو نو د زمیندار چې داسې کوداله واړېده نو بھائی د سرو خښتې راوتې دي، یا درې وي یا څلور وي هر څه چې وي خو خښتې د سرو راووتې. زمیندار له اوچتې کړلې او بس سړک یې دا ووایي چې یاره دا وزیر هم ما سره دی نو څه به ده شي او څه به د ما شي لکه دړه ده خو زمیندار صفا و. نو دې وزیر ورته وایي داسې دي ورته دا خو د سرو خښتې دي وي ښه یو کار وکړه وي دا به ما له راکړې. هغه ورته بس صحیح ده که نه نیم ستا شوې نیم د ما شوې ما خو وي دا دغه نه کړه ته زما دوست یې ملګری مې. هغه ورته وایي نیمې نه وي ټولې به راکړې. هغه ورته وایي لکه ټولې به څنګه درکومه وی بس هر څه چې ټولې به راکړې. هغه ورته وایي ټیک شه ته زما دوست ته ټولې واله. نو ده ورته وایي نه داسې خو هم نه اخلم که نه وي اخلم به خو تا به وژنم. نو هغه ورته د دې څه مطلب شو چې وایي لکه ته ما نه خښتې مخلې او ما بیا وژنې نو خو چې ما نه درکولې تا به زه وژلم خو چې زه خښتې درکوم نو ما پسې وژنې. هغه ورته وایي نه که نه وایي تا ځکه مړ کوم که سبا وخت تېر شه تا بیا چاته وایي چې وایي دې وزیر زما نه خښتې اخیستې ده نو خښتې به وایي تا نه زه اخلم او تا به مړ کوم. هغه ورته ته ګوره زما دوست دی او زما ملګری ډېر خوږ و نو داسې کیسه ده چې خښتې ټولې واله او ما مو مړ کړه زه په خښتو څه کوم د سرو خښتې دي بس تا شوې. ده ورته وایي بھائی هر څه چې وایي خو خبره دا ده چې تا به وژنم او خښتې به وړم ځکه چې سبا ما ته بیا خلک وایي چې بھائی تا یا چاته ووایي زما نه د خښتې اخیستې بیا به شرم. وزیر زمیندار چې پوه شو چې دی خو ما اوس وژني او پرېږدي مې نه خو راشه ده ته اوس خبره اوس وکړه ځکه چې دا خو زمونږ د کور معامله ده. ورته وایي زه ټیک شو ما مړ کړه او ما خښ کړه چې تا خو یو خبره ده که زما زوی وشو نو نوم به وله عقل بخش کړي او که لور مې وشوه نو زما ښځې ته به ووایي چې نوم وله په خپله کېده او دا به ورته ووایي چې هغه په څه کار پسې ما لېږلی دی او یا به میاشت پسر دی یا به 2 میاشتې پسر دی او ستاسو چې څه کار یا به زه کوم او سړي به راځي زمینداري به هم کوي او نور خدمت به هم زه کوم. زه ورته به ټیک ده دا شرط ما ته منظور دی زه به ستاسو کوڅې له لاړ شم. ده ته یې څه راځه اوس ما سره ځو کور ته. دی به یې کور ته بوته زمیندار او په کور کې یې مړ کړو او په کور کې یې ښخ کړو. چې دی په کور کې ښخ کړو خښتې مختې خو ده سنبال کړه او لړو د زمیندار کور خواته لړو ور یې وټاکو. زمیندار ښځې اواز وکړو څوک دی هغې ته هم پته و چې د وزیر سره دوستانه ده. د هغې هم وزیر پېژانده پېخچان یې و په غږ اواز کې پوهېدله پې چې دا وزیر دی نو اعتماد یې وپې چې دا اواز وکړو نو هغې ول اواز ورکړه چې وزیر کاکا ولې نو ده ورته چې دغسې زما ملګری او ستا خاوند چې کوم دی نو هغه ما په څه کار پسې ولېږه د باچا راته څه کار حواله کړو هغې پسې مې لېږلی دی خو هغه به وخت اخلي کېدای شي میاشت پس راشي 2 میاشتې کېدای شي کال تېر کړي خو یو خبره ده هغه ماته وصیت کړی دی چې ستاسو چې د کور څه خدمت وي نو هغه به زه کوم که څه په کار را پکار نو به ما ته وایي زه به دروړم که زه پټي کار وي سړي به راځي کار به کوي. خو هغه یو بله خبره کړې ده د دې خبرې دغه به ته کوې وی هغه څه وي هغه بله دا خبره کړې ده که چېرې زما زوی وشو زما په غیر موجودګۍ کې نو نوم به یې کلبخه شي او که لور مې وشوله
نو زما د ښځې خوښه ده چې څه نوم ولږدي د هغې خوښه ده. وایي دا یو خبره ده. هغې ورته بس ټیک ده بېغمه شه. وخت تېرېدو د ده زوی وشو، د زمیندار کاکا زوی وشو. چې زوی وشو نو بس هغه زوړه خبره وه، ښځې ته خبره کړې وه. بس نوم یې عقل بخش ول هغې کېښود. عقل بخش په لویېدو وخت تېرېدو زمیندار به کډه را چلوله او دوی له به یې ورکوله او په دې دوران کې وخت تېرېدلو. هلک تکړه شو، د سوال جواب شو. 2 کاله شو یا 3 کاله وشو. دومره ښه چې سوال جواب به د مور کو. یو ورځ وه مور ورته ویل چې یاره داسې کار وکړه لږ شه وزیر کاکا به دې ساګ کرلی دی او ساګ به راوړي او نور به دله څه سبزي مبزي وشو کي نو ځان سره هغه راوړه او راشه لړ شه. وزیر کاکا ته چېرې موږ له ساګ دغه کا. دی راغی او وزیر ناست و. هغه ته یې ویل یاره دغسې مور رالېږلې ما چې وزیر کاکا به له ساګ وکړي. هغه ته یې راځه. داسې روان شو. د وزیر یو ګډه ساتلې وه نو هغه هم ځان سره بوتله چې دا پټي کې به دام ساخوا دې خوا وکړي او زه له به ساګ وکړم. نو هغه ګډه یې پټي سر ته وتړله او بهایي د پالکو یا هر څه ساګ وغیرې بو کوده به شاته کېښودله. دا ماشوم ولګېده ده چې هغه خوا ساګ رېبل ده دا ګډه پرانستله په ساګ ورله چې کوم هغه کړی و هغه دې وخوړو. هغه چې دې خوا خیال وکړو چې خو دا ګډه را پرانسته شوې ده. نو بیا ګډه یې وتړله چې بیا څه لږه شابه وکړه ته بیا ګډه پرانسته غلې غونڅه کې پړې ورپسې پرېښوده بیا لاړله. بیا هغه ساګ وخوړ. یاره هغه ډېر غوسه شو. په درېیم ځل یې بیا پرېښودله. چې په درېیم ځل یې پرېښودله نو د وزیر ډېر زیات انتهایي غوسه شو. راپاڅېد او د ګړي له یې لته ورکړه او بعد لته څه وه چې ګډه په ځای را پرېوته. چې په ځای را پرېوته ایله په آخري سلګو کې یې لاله کړه. عقل بخش راپاڅېدو. وزیر کاکا ډېر زیاتې دې وکړو. هغه ورته څه زیاتې مې وکړو دې دا روانې کوم هغه لته ورکړه. وی یو ګډه دې نه ده مړه کړې. په دې ګډه کې 2 بچي وو، یو تورو یو سپینو، یو وری وه یو ګډو. دواړه دې مړه کړو. هغه دې مړه کړه. تا 3 څاروي مړه کړو. ظلم دې دا ځای وکړو. وزیر دغه ځای پړه وخوړه چې بهایي ته په ګډه کې بچي معلومولی شي چې تور دی او سپین دی. خو که د ذهن ته دا راغله چې بل زما پلار ته وجلی دی دا خو بله مسله راته جوړه شوه. خو ول دا ګډه ګورم چې دا خبره د رښتیا ده او که دروغ دي. بهایي وزیر ولګېدو ګډه یې په منځ وڅیرله. چې ویې څیرله او مکسې 2 بچي پکې یو تورو یو سپینو، یو ګډو یو وری وه. دواړه بچي راویستل. وزیر بهایي بړه باندې انتهایي غمجن شو چې دا خو بهایي هغه عقل بخش دی چې هغه زمیندار ما ته وایي چې نوم به ولږدي. دی خو به بهایي ما ته غټ رکاوټ جوړ کړي. په ده خو څه بندیز لګوم او یې رکوم. خو فی الحال پې بندیز لګوم او بیا به یې رک کړم. بهایي ده راغی مور ته ولوي چې داسې کار دا ساګ واخله. خو یو خبره ته کومه که ستا دا زوی په کار نه دی به د کوره بار نه پرېږدي. که زوی خوښي او که نه زوی دې نه خوښ کله هم د کوره بار ووته نه دی به رکېږي. دا یو خبره زما یاد ساته. دی خو به تا ته هر څه وایي خو ما تا ته خبره وکړه. نو دا ګوره زما له دوست اخري نښه ده چې دا ته نه ضایع نه شي. که ښه کړې نو دا به پرېږدې نه. بهایي وی بس ټیک ده. دې په کور کې نظر بند شو. مور یې بهایي څه ته پرېږدي نه. وزیر وی چې ستا څه پکار دي زه به پخپله راوړم دې مه رالېږه. بیا وخت تېرېده. دومره وخت پکې تېر شه چې یو ورځ وه باچا خوب ولیدو. چې باچا خوب ولیدو نو باچا وایي چې زه کله کور ته راځم یو تک تور سپی دی او بهایي په ما باندې حملې کوي او داسې نه په سیټ کې راځم او په ما حملې کوي. بهایي باچا یو شپه خوب ولیدو، بله شپه بیا خوب ولیدو، بله شپه مکه خوب بیا ولیدو. باچا ریان شو، سوچ واغسته چې دا بهایي څنګه چل دی. ډمامې وکړه. وایي بهایي
شابه مال د خوب تعبیر وباسه خو داسې کس راوله چې ما ته د خوب تعبیر وباسي وښي راته چې دا تعبیر دی هسې اخوا دېخوا تعبیرونه هم نه منم بھائی مولان را چلیږي او حکیمان را چلیږي او څوک یو څه وي څوک بل څه وي څوک باچا وي دا تعبیر نه دی نه ماله به صحیح تعبیر استه پکاري بھائی دې کې وزیر ته وی چې وزیره یو خبره وره که چېرې د خوب تعبیر دې وی نسته صحیح نو ستا نه به سر کټ کوم ماله سړی وګوره هر ځای کې چې وزیر وی چې یار راشه یو ټرای وکړه هغه عقل بخش چې کوم اړوکې هګډه کې چې دوه بچي چې یو تور دی یو سپین دی د دې معلومات خو به یار هغه ته هم ډېري د کسانو ته چې ورشه دغسې پلانکي کور کې یو هلک دی هغه راولی او هغه ته کیسه وکړه چې هغه ایراله اوازونه یې وکړو نو هلک مور راووتله ورته یې ویې ښه څه چل دی وایي دغسې باچا خوب لیدلی دی او چا ورته دی ښولی چې دی به له خوب تعبیر وباسي هغې ورته دی به څه تعبیر وباسي د خوب دی خو نه عالم دی نه حکیم دی هېڅ نه دی ده ول اواز ورکړی چې استې شمه هغې ته یې ودرېږی چې ودرېدلي ورته یې ویې استې شم خو زما یو شرط دی مور یې ورته ته څه شرط ورکړې وړوکې هلکې ورته ویې شرط مې دا دی چې ما پسې یو باچا په خپله راځي او باچا به راځي او زه به د هغې ځمه او زما څه شرطونه بیا باچا هغه مني پایې هغې وی چې دا داسې چل دی باچا به څنګه راځي که دی به باچا راځي یاره خیر سر به دې څه خو ګومه خو مړه باچا له هغه کسان راله ورته باچا قربان شه دلته یو لوکی دی او هغه وایي چې زه به بلکل له خوب تعبیر خیم ورته او ثبوت سره بیا ورته خیم خو شرط مې دا دی چې باچا به زما کوڅې له راځي سره د عملې سره د سامان پوجیان اسونه تورې نیزې هر څه سره به راځي پوره د کمان سره به راځي باچا بھائی باچا وی چې بس یار دا خو زموږ ضرورت دی او وزیر ته یې ویې شابه خلک تیاروه چې ځو او د خوب تعبیر به هم دلته وباسي بھائی خلک تیار شو یو لوی جلوس روان شه د هلک کور خواته چې لړ نو هلک راووته باچا ورته یې راخېجه اسم در راوستلی باچا یو شرط پکې دی وایي زه خو پاس نه ځم وایي په څه به دی وایي ستا دا وزیر نه دی په ده به د خر په شان اسپا بچی او زه به د ده په ملا سورم او ځم به باچا ورته وایي چې اسونه شته ته په وزیر سره شوې ګوره باچا وایي که شرط غواړې وزیر ته یې وایي چې بس اس کوړې کېږه چې ما وړي باچا وایي یاره ځم جواب غواړم نو بس دې زمانه خو نور څه نه غواړي خو صرف دا کار کې نو وکړو که نه وی بس وزیر وی دا ډېر څه غول خوري دا ډېر څه اسونه شته په ما باندې سورېږي ورته وی نه باچا ورته شابه ملا کاټي کوه بھائی بس ملا ورته کاټي کړه وروره هلک پې ورسوش باچا وی داسې هلک ورته داسې نه اول به داسې د وزیر کور طرف ته باچا وی زما هم څه تا ته مې زما هم څه شرطونه دي مخکې به زما شرطونه پوره کړو وروسته به ستا کار کوم جواب به در کوم پرېږدم نه صحیح جواب به در کوم که در مې نه که سر به رانه کاټ کړی باچا وی دی وزیر کور خوا کې څه کوې وی دی چې وزیر کور له راورسېدلم ټولې مجموعې ته وی تاسو یو اعلان زما ووری تاسو به وایئ چې بهی لکه دې ولې دولت جاتې کې چې د وزیر د پاسه سور دی خو د دې وزیر زما پلار سره دوستانه وه تاسو ته یو کیسه کوم وی ټولو خلکو ته پته ده چې د دې وزیر او تاسو به وایئ چې بهی لکه دا د پلار دوست دی په شا سورېږي او د خلکو په مخ کې پیځي خو ده د دوستانې کردار کړی نه دی پوره د صرف دوستانه لیدلې ده چې دوستانه کیسې هغه ته کړي نه دي دوستانه کیسې وایي د ده زما پلار سره دوستانه وه ټول وی چې هو بهی داسې کسانو لیده به چې دی به شپه ورځ هغه سره ناست وم یو بلکل د ستا پلار سره دوستانه وه وایي دې ورځ زما پلار سره په پټي کې ناست و او هغه ګوټ کو ادې ورسره مو وی هغه چې کوداله وواله وي د سرو خښتې راووته یا درې وي یا څلور وي هر څه چې دی دوی وزیر ته به پته وزیر ورته دا ته څه غول خورې
ورته ویې زه غول نه خورم. اوس په راته صحیح خبره وکړه. وی ده ته زما پلار وی چې دا زما ملګری دی دا خښتې ما ومونتې نیمې به د شي او نیمې به د ما شي. وی ده زما په پلار مخکې شه چې ټولې خښتې به ماله راکړې. وی هغه ورته چې ټولې والا زما دوست دی. وی ده ورته وی چې ټولې خښتې به م اخلم او تا به هم وژنمه. وی داسې ده وزیره؟ وزیر ټوپونه ویل وی نه که نه. وی زه به ثبوت خیم پوره ثبوت به خیم تا ته به هم خیم باچا ته به هم خیم. وی بیا وی چې کوم دی نه وي ټولې خښتې دله ورکړه چې ټولې خښتې والا خو لکه مطلب دی زما وجلو سره څه کار دی. وی ده ورته چې نه تا وژنمه ته به سبا ال وې. وی هغه ورته چې بس ټیک دی ته ما وژنې خو زما یو شرط دی. دی ورته وایي چې زما زوی که وشه نوم به یې کلبخه شي. زه د هغه زوی یم زما نوم به کلبخش دی او که لور وشول نو په خپل سیمې به نوم کېدم زه به زوی وشوم. وی داسې خبره وه. ته ورته ویاو بالکل داسې خبره. وی اوس راځئ باچا صاحب وی د ده په کور کې زما پلار بغیر جنازې ښخ شوی دی. یې 4 کاله وشو یا 15 کاله وشو دومره کلونه وشو څومره زما وشو. زه څونه کې لوی شوم پیدا شوم. وی هغه به اډوکي خو اډوکي به راوباسم هغه به پوره سره د ده په دې کور کې جوړوم جنازه به پرې کړو. که چېرې دا دروغ بیا به ما ته څه وایي هغه به وي. او مکه ځای اوس پرته چې کوم دی هغه ښخ و. به یې غیر راویسته او بس جنازه یې پرې وکړله بیا دوباره د هغه په کور کې سر یې جوړ کړو ښخ یې کړو. باچا ته ویل چې باچا قربان شم زما دشمن خدا دی خدا به شرط دی چې زه به تا ته شرط وایم خدای به وژنې زه نه به سر کټ کړې. او وزیر وی دومره مالداره شو چې هغه سره چې خو بنګلې جوړې کړې وي ښځه خره ته وته بھائی باچا وی چې بالکل وزیر اتکړی واچوي دا خو ټول څیزونه صحیح شو رشا شو. اوس راځه اوس ما ته ووایه. وی باچا صاحب خبره لږه سپکه ده. وی هر څنګه چې د وایه راته. وی ځان له درته وایم که د خلکو مخکې درته ووایم ستا د خوب تعبیر. وی څنګه دی ستا خوب؟ وی زما خوب دا دی چې 3 شپې ما ولیده چې کور ته ځم یو تک تور سپی دی او په ما باندې حملې کوي او باید ځان بچ کوم. یو شپه مې هم دا خوب ولیدو بله شپه مې هم دا خوب ولیدو. ورته وی ځان له راته ووایم که د خلکو مخکې درته ووایم. وی د خلکو مخکې راته وایه خو شی صحیح وایه. وی شی خو د ثبوت سره وایم. وی ستا په کور کې یو پخوانی ستا په کمره کې یو تاوڼی شته پخوا به د تاوڼی وي د لرګي تاوڼی به وي. وی تاوڼی شته ستا په کور کې؟ وی او. وی ده چې ځو. وی په هغه تاوڼی کې چې کوم دی نو ستا د ښځې یو اشنا ناست دی چې ته کله کور ته ځې هغه تاوڼی ته ننوځي او چې ته کله راوځې نو تاوڼی نه راوځي او بس ستا ښځې سره ګپ شپ لګي او ناست دي ټوله ورځ او ټوله شپه ګپ لګي. وی که داسې نه وی که داسې نه زمانه به هم سر کټ کړي. بس بھائی لړو سره او چې لړو او څنګه تاوڼی شو تور لپړاوي ته راویسته او چې راویسته نو بس باچا ته وی دا دی یو بالکل دا دی. وی دا ستا خوب دی دا هغه تور سپی دی ستا په عزت چې حملې کوي. وی دا هغه سپی دی. باچا وی د ده نه هم سر کټ کړی او د دې وزیر نه هم سر کټ کړی. د نن نه پس په دا لږ دلته په دې باچا کې ما سره د ده نه بل قابل کس نشته دی. دی بس وزیر شو هلته کې بس هغه مال خالو او بس هغه د پلار هغه نیستي یې ختمه کړله او بس بیا باچا سره اوسېده بس مور له به دا کړی را چلولی وزیر همدا نه که د پلار بدل یې هم واغسته او